اسلامي امارت په افغانستان کې پر موبایلونو بندیز ولګاوه او د افغانانو په اړه له پاکستان څخه د بشري حقوقو د څار ټولنې مهمه غوښتنه درنو لیدونکو ستړي مشي د اسلامي امارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي لدی ورسته سوداګریز شرکتونه اړ دي چې افغانستان ته د موبایلونو واردولو د مخه د مخابراتي تنظیم له ادارې اوترا جواز ترلاسه کړي یاد وزارت په یو خبرپاڼه کې لیکلي د نوي رامنځته شوي سیستم له مخې د زیرکو موبایلونو واردونکي شرکتونه اړ دي ترڅو د IMEI ځانګړو شمیرو له ثبت او راجسټر کېدو او له رسولو څخه وړاندې د اوترا ادارې جواز لیک ولري تر دې وړاندې افغانستان ته په قاچاقي ډول د موبایلونو د راوړلو په اړه هم ځینې راپورونه خپاره شوي دي اسلامي امارت ګواښ کوي چې که شرکتونه په ناقانونه ډول د موبایلونو د واردولو هڅه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي د بشري حقوقو د څار ټولنې مسؤلان وایي چې له پاکستان څخه د افغانانو جبري راستنېدل دوی له ځورونې او فقر سره مخ کوي د بشري حقوقو د څار ټولنې نن د څلورنۍ یا چهارشنبې پر ورځ د مارچ پر 19 ویلي چې پاکستانیو چارواکو پر افغان کډوالو باندې ناوړه تکتیکونه او نور فشارونه ډیر کړي دي ترڅو افغانستان ته ستانه شي او د اسلامي امارت له ځورونې او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ شي پاکستانی چارواکي باید سملاسي د افغانانو بیرته ستنولو ته اړ ایستل ودروي او هغو کسانو ته چې له ایستنې سره مخ دي د خوندیتوب واره ورکړي د بشري حقوقو د څار ټولنه په یو نوي راپور کې ډیروي چې پاکستانی پولیسو پر کورونو چاپی اچولې دي وګړي وهلي او پر خپل سر یې بنديان او د کډوالو اسناد ضبط کړي دوی له افغانانو څخه په پاکستان کې د پاتېدو لپاره رشوت غوښتی دی ملګرو ملتونو راپور ورکړی ډیری افغانان چې افغانستان ته ستانه شوي د پاکستانیو چارواکو لخوا د نیول کېدو ویره یې د دوی د وتلو لامل بولي درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه